بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن لیدونکو او اوریدونکو د سلام په وړاندې کولو سره نن غواړم په لنډه توګه د ایران نه یا مخکې د پاکستان اول د افغان کډوال په ظلم و زیاتیو په نارواو په ناسزاو خلاف د ټولو نړیوالو اصولو او کورنیو کوم قراردادونه چې دوی سره سوي یعنې حقوق بندول عمومي او حقوق بندول خصوصي چې دوی هېوادو منځ کې دي دوی دا کړنه ترسره کوي. عوامل جزئیات ما پخوا ویلي دي خو اوس به لنډ توضیح کوم. مخکې وخت کې د داود خان له وخته چې دغه ځینې کړۍ د جهاد په نوم باندې لاړل دي حتی سپینې ماڼۍ کې هم ناستې وې له کارتر سره پیسې واخیستې بیا دلته بابر و حمید ګل دې خواته ایران کې اطلاعات و جنرالان و سرداران ورته ویلې موسوي و نجفي و بلبل جعفري دا کسان ترتیب و تنظیم شروع کړ. دوی چې تلله ملګرو ملتونو سازمانو نړیوالو ادارو یونیسیار ادارې کمیشنري عالی ملل متحد IOM په نومو مختلفو دوی ته پیسې راتلې البسې راتلله غوړي و دا راتلله غوړ مواد و تیل و سلاح و مهمات هم ایران اخیستلې هم پاکستان اخیستلې. دا کډوال دلته مجبوروله په ډول باندې ورته ځکه دلته کومونستان ظلم و زیاتی شروع کړی و. اول داود خان په وخت کې دوی لاړه خو د کومونستانو وخت دا ترتیب و تنظیم بیا دوی شروع ځکه پیدله نړۍ سلسي یو پروګرام راځي جنګ و د روس و د امریکا بس دوی هلته اشګانۍ جوړوله ډله چې بیا راغلته د خپلې خویندې توی پرېښول د خلکو په سروي میخونه ول د خپل پلارو په سر په خپلو میندو ته ولادتونه ورکول خو دا خو وطن د خپل انما المؤمنون اخوة ایو خاطر د پاکستان نه ډله راغله د جهاد خو جدا مسله ده ما ویلي دي مجاهد و جهاد پاکه کلمې دي مجاهد واقعي چې جهاد یې کړی و هغه د خاور لاندې دی یا کور کې ډوډۍ نه لري دا ټیکهداران خیمه ده افغانه چې غله راغله غله مفسدین قاتلین چې وطن هم راګچولي موږ دا ډلې ملې جوړولې په هغه وخت کې تنظیم و پیسې راتللې ډېرې یې نازوله مسلمان هم و موږ ورونه هم و غیږ کې هم نیوله برادرای همسایه و هم فرهنگ و دوست و دا دوست تاریخی مانه اوس پیسې مسې شیان پې بند. اوس ایران مثلا هڅه ولې کوي صحیح ده چې هغه نړیوالو پیسو ته به لاره جوړه کړي خو امکان نه لري خو د نړیوال توجه جذبول یو جزئي مسله ده غوره زیات دې باندې تاکید نه کیږي. او بیا دا چې په افغانستان حکومت باندې غواړي فشار راولي خپلې خواستې او دا پیومنې دام ډېر اوسنی وخت کې جزئي مسله په هر صورت اساسي و لویه ستره خبره سیاسي ده. ایران تقریبا شپږم میاشتې مخکې یو MP د پارلمان غړي شورای نخبګانو کې شورای اسلامي ورته وایي ده وویلې چې موږ بل خطر دنیا نه نه لرو د غرب امریکا نه یوازینی نورو هېوادونه هم نه لرو د امریکا او اسرائیل ته کوم خطر موږ ته جوړوي غرب نور ګاونډیان نه لرو یو افغانستان نه لرو چې مبادا کوم افراطي قوي ډله رانولي او دلته ایران بې ثباته نه کړي. نو بنان دا خبره بې څه نه وه اوس اطلاعات نه وي اطلاعاتو اداره د دوی وایي ځکه امریکا یو پروګرام دا و چې هستوي وسلې دا پرې نه دي د هغه مخې تقریبا ته ډېره ډاپ کړله دا جګړه دوام لري نور هم راځي وایي یې اوس اسرائیل ته د سنګر ماتولو وسلې او حتی بیم 250 ورکړي دي. ولې دلته ساینتستان ورته مړه کړه پوځیان ورته مړه کړه هستوي جین ورته وویشتل اوس ګوري چې بیا کراکرا دی وړاندې لاړ شي او څه جوړ کړي بیا یې ولي دا یو برنامه ده. اما بله برنامه چې رژیم باید تغییر کړي تغییرات راولي په ملت په زور باندې دا بیا نو سیاسي لحاظه کې استخباراتي مطبوعاتي سیاسي دننه او بهر د ایران سیاسون دته یو ډله راولي دغه ډله راوستلو کې د پیسو په زور ایرانیان ډالۍ دلته افغانان دي او دوی له مجبوریتو له دوی له فقر نه استفاده نه خصوصا هغه پخواني نظامیان چې دي دلته بیا نو انتحاري حملې او بیا نو چاودنې شروع کېږي پیل کېږي بمګذاریانې کېږي د ایران ثبات له منځه بیایي هلته شهزاده پهلوي د دغه نفر بیا راپاڅېږي دی خو د ایران خلک ایرانیان دا له د حسیني اخوندي نظام نه خوشحال نه دوی راپاڅېږي یو بلوا جوړیږي د نظام باندې بیا بلوچستان هم دی مثلا زیدان دی چې نور مشکلات دي
نو دغه لپاره دی اوس غواړي دغه په ډېر سرعت باندې دا کډوال راوباسي. لکه څنګه چې پاکستان کې بلوچستان پورته سول، ټي ټي پي پورته سوله، غږ پاکستان وډارسه چې اوس دلته خو برنامه ده، ځکه هلته هم د غرب یو برنامه تقریبا وڅه، ځکه چین مخه ډب کړي له پانګونې نه او راتګ نه ګوادر ته سرمایه‌ګذاري ونه کړي، بېثباتي جوړوله، دغه چې اوس د دې کډوال نه دوی استفاده کوي. دا خو افغانان بیچاره فقر و بدبختي لري، دا یې نو بس راویستل یې پیل کړل. تر راویستلو منځ کې بیا دا یې بیخي نوڅولی چې نور ته پرېښودل ټول شیان تر هغه ځکه بیا دوی بله بعدي پروګرام دا و که داعش بیا جوړ کړو، همدا قناعت یې هغه عمر کړی و چې زه به تیار دوی بیا هر څه لوڅ کړمه، په صورت دوی وباسم چې امارت هم څه ونه شي کړی چې جا په جا کولو کې اچانک کار به وکړم، بیا نو ته پیسې ما ته راکړه، زه به $150 ورکوم، دوی به داعشیانو ته جذب کړو، مرکزي اسیا ته به یې ولېږو. هغه مقصد ډېر همدا و چې پاکستان بې ثباته نه کړي. دې خواته ایران عین قصه ده، مطلب ټول دی بې ثباتۍ او د ډارېدلو ده چې کوم افراطي ډله ورنسي. بیا دغه افغانان دا خلک دي چې مثلا مخکې هم فاطمون نو زینبون ته لېږله، اوس هم دا کار کېدونکی ده. او په زمن کې یو څه ډله افغانان دوی خپله هم اخیستي دي، بسیج کړي دي، جبجا کړي، آماده کړي دي نیابتي جګړو ته. بیا دا هم خلک نړیوال ته وایي چې زما خو افغانان دي استعمال کړي، افغانان خو ما ویستلي دي، شړلي مې دي، څو اهداف دوی مخې ته بیایي، خو خلاصه عمده هدف همدا ده چې دا لړۍ دوام کوي. دا دوی اطلاع دقیقه لري چې دلته یو ډله راځي، ډله جوړیږي، پراخیږي، بې ثباته کوي ایران، هرې خواته به چاودنې وهل به یې، ټکول به یې، بې ګډوډي به یې، نظام ته به خطر یې، خلک به راپاڅېږي او دا کار په دې افغانانو باندې کېږي. نو دا لړۍ دوام کوي. امارت اسلامي طالبانو ته وایم چې نه تنها وزارت د کډوالو، ټول وزارتونه که پوځیان دي که غیر پوځیان، دفاع وزارت ته، صحت عامه ده که زراعت ده که نور دي، ټول لاس په کار سئ، تیاری ورته ونیسئ. امریکا او ایران او روس دا د خلکو قصه افغانانو غم نه دی وړي، دا کار څه پکې دوی خپل سیاسي مخې منځ ته بیایي. تاسې که کوشتبې کانال سره دي که نور دشتې دي که نور جینو دي، ټولو ځای کې د افغانان جاپیجای کې کله پاکستان راځي که ایران راځي، دا وګړي دي، د دې خاورې بچیان دي، د حق لري دا دشتې او دا جینو څه کوي، کانال ورته جوړ کړي، اوبه ورته جوړ کړي، ملک هم آباد شي، دوی هم آرام شي، د وطن وړیا مرستې ورسره وکړي، دغسې په ځای شي. نو اساسي موخه هدف د ایران همدغه و. دا ما تاسو ته واضح کړ. دا نورې خبرې چې داسې کېږي واسې کېږي، داسې ببولالې دي، ور څوک تحلیل کوي، تحلیل یې ښه ده، د هر چا منلو وړ ده، خو مسقه کره د اسنادو پر بنیاد، د لاسوندو پر بنیاد دلیل همدا ده. ومن الله التوفیق. ستاسو ورور عزیز مارج.